السلام علیکم. نن چهارشنبه د چونګاش 19 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 10 نیټې سره برابر ده. زه ملالۍ بشیر یم او دا هم د خبرونو تفصیل. امريکا له خپلو متحدانو غواړي چې د ایران پر وړاندې په خلیج سیمه کې ائتلاف رامنځته کړي. نن سبا د واشنگټن او تهران ترمنځ وضعیت نور هم ترنګلی شوی دی. په همدې حال کې په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژي غونډه د ایران په اړه جوړه شوې ده. په خلیج کې له ایران سره د مقابلې نوې هڅې. د امریکا د لوی دسترزانو کمیټې رئیس جنرال جوزف دانفورد د سه شنبه په ورځ داسې وویل: موږ اوس مهال له یو شمېر هیوادونو سره همکاري کوو چې وګورو آیا کولی شو یو ائتلاف جوړ کړو چې د ایران او یمن په ستراتیژیکو اوبو کې د بیړیو د لارو خوندیتوب تضمین کړي. د زیاته کړه ممکن ده چې په راتلونکې اونۍ کې مشخصه سي چې کوم هیوادونه دغه کار ته سیاسي اراده لري. جنرال دانفورد وویل امریکا به د کنټرولونکو بیړیو او څار په برخه کې همکاري وکړي. په دې وروستۍ کې برتانیې په جبل طارق کې د ایران یو کشفي بیړۍ ونیوله. ایران خبرداري ورکړه چې د عمل به بې جوابه پاتې نشي. تهران اعلان کړی چې تر 3.8% زیات یورانیم به بډایه کړي. دا هغه حد دی چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې لمخې ټاکل شوی دی. د اقدام یې په سیمه او نړۍ کې خبرګونونه راپارولي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وايي تر هغه په واشنگټن کې د برتانیې له سفیر سره کار کوي چې سپینې ماڼۍ په دې اړه بل پریکړه نه وي کړې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ویلي و چې نور به د برتانیې له سفیر سره کار نه کوي. واشنگټن ته د بریتانیا د سفیر د خبرو تر افشا کېدو وروسته د امریکا یو بریتانیایي چارواکو څرګندونې دوام لري. په افشا شویو اسنادو کې د بریتانیا سفیر د ډونالد ټرمپ حکومت بیکاره بللی و. کله چې ولسمشر ټرمپ خبر شو د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه کیم ډارن احمق بللی او ویلي دي چې نور به هیواد له ډارن سره کار نه کوي. خو د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې وویل تر اوسه د وزارت په دې اړه هیڅ لارښوونه نه ده ترلاسه کړې. موږ ته هیڅ ډول نوې لارښوونه نه ده سوې او له ټولو تایید شویو کسانو سره به تر هغو کار کوو چې سپینه ماڼۍ یا ولسمشر راته نور لارښوونه نه وي کړې. موږ به پرته له شکه د ولسمشر د امر له مخې پر مخ ځو. بریتانیایي چارواکو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي چې د سفیر خبرې چا افشا کړي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت ژمنه کړې ده چې عاملان به له جدي پایلو سره مخامخ شي. ایټالیا غواړي د اوبو له لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره اقدامات نور هم زیات کړي. د ایټالیا حکومت ویلي چې په خپل سمندر کې به د اوبو او هوا له لارې څار زیات کړي او د انساني قاچاق وړونکو مخه به ایټالیا ته تر روانېدو مخکې لا نیسي. دا بیړۍ د جرمني مؤسسې ده او آلن کوردي نومیږي. هغه بیړۍ چې د دوشنبه په ورځ په مدیترانه کې 44 پناه غوښتونکي له ډوبېدو وژغورل. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې ایټالیا آلن کوردي ته اجازه ورنکړه چې 15 ژغورل شوي پناه غوښتونکي دغه هیواد ته یوسي. نو دا بیړۍ اړه شوه هغوی مالټا ته انتقال کړي. له جون میاشتې راهیسې ایټالیا ته د پناه غوښتونکو شمېر یو ځل بیا زیات شوی دی. ایټالیا په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو ګڼو بیړیو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دې هیواد پر سواحلو ودرېږي. اوس د ایټالیا حکومت ویلي چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره به خپل اقدامات نور هم زیات کړي. د سعودي عربستان د پاچا سلمان لور په فرانسه کې د یو مزدور د وهلو په تور غایبانه محاکمه کیږي. شاهزادګۍ دا تورونه رد کړي دي. د سعودي عربستان د پاچا سلمان یوازینی لور په پیرس کې محاکمه شوه. که څه هم عیسی بن سلمان په محاکمه کې حضور نه درلود، خو پر دې تور دی چې خپل ساتونکي ته د یو مزدور د وهلو امر کړی و. د راپور له مخې د شک درلود دغه مزدور په پاریس کې د دې کور عکسونه اخیستي وو. مصر الاصله فرانسوي اشرفیت پولیسو ته ویلي چې د تشې خونې عکسونه اخیستي وو چې له پاکولو وروسته څوکۍ هم هغسې واوړې. د ویلي چې شهزادګۍ دی اړیست چې پښې یې ورمچ کړي او د هغې ساتونکی دی تړلی او وهلی ډبولی و. دا پیښه په 2014 کال کې رامنځته شوې وه او عیسی بن سلمان سمدستي له فرانسې خپل هیواد ته تللی وه.
د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په فرانسه کې د دې د توقيف امر صادر شو. د حساب بن سلمان مدافع وکیل وایي د دې عکسونه هیڅ ځای نه دي خبره شوي، نو ځکه د ونه کړای سول محاکمې ته د کیمرو په مخ کې حاضر سي. هندوستان د میانمار په جګړه ځپلې راخین ایالت کې خلکو ته وړیا کورونه ویشي. د هندوستان د دې اقدام هدف دا دی چې بې ځایه سوي روهینګیا وهڅول سي چې بیرته خپلې سیمې ته ستانه سي. د میانمار په ماګداو سیمه کې هغه کورونه دي چې هندوستان یې بې ځایه سوي روهینګیا وګړو ته وړیا ویشي. 2.5 کورونه تر اوسه جوړ شوي دي. د چارواکو په وینا د کورو په ترلاسه کوونکو کې مسلمانان، هندوان او د راخین ځایي خلک شامل دي. خو یو شمېر روهینګیا مسلمانانو ویلي چې دوی ته کورونه نه دي ورکړل شوي. د میانمار چارواکو ویلي چې جاپان او چین به هم دا ډول پروژې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په 2019 میلادي کال کې په میانمار کې د امنیتي ځواکونو د حملو له کبله 7 لکه روهینګیا وګړي بنګلادیش ته کډوال شول. میانمار د دې هیواد مسلمانان غیر قانوني پناه غوښتونکي ګڼي. مننه چې ازادي سټوډیو مو وکته. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي radio.org هم کتلای شئ. تر بیا مو پر خدای سپارم.